د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزرا علي قدر مقام له لارښوونې سره سم بدخشان کې د برېښنا ستونزو څېړلو په موخه د افغانستان برېښنا شرکت اوبو انرژي وزارت ګډ لوړپوړي باصلاحیته پلاوي د دې ولایت مرکز فیض آباد ته سفر وکړ. د کاري سفر کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه او د اړوندو څانګو استازي د اوبو انرژي وزارت له لوري د انرژي معین ملا محمد عیسی ثاني او د اړوندو څانګو مسؤلینو ګډون درلود. پیل کې د باصلاحیته لوړپوړي پلاوي د بدخشان والی او ځایي مسؤلینو سره ناسته وکړه. حاجی ملا صاحب ما را دستور دادند که شما آژینه با ولایت بدخشان بر بگردید و ما هیئتی را به خاطر ارتقای شفاخانه بدخشان و به خاطر حل مشکل برق بدخشان تعیین میکنیم و ولایت بدخشان ارسال میکنیم تا شما با مردم از نزدیک بشکنید و این مشکل از میان برداشته شود که خوشبختانه امروز ما شاهد حضور هیئت ها در ولایت خیل هستیم. شما به اینجا حضور آوردید. ما چې دلته راغلي پر خپل سر نه راغلي دا رئیس الوزرا په حکم راغلي چې ما وویل محترم د برېښنا رئیس صاحب چې ولاړ شي بدخشان ته هغه ولایت دی چې هغه مجاهد ولایت دی هغه ولایت دی چې هغه ډېر تاریخي ولایت دی نو د هغو مشکلات د هغو خلکو سره د نږدې وویني. خو عزتمندو قرباني ورکړې قرباني باید وساتو په بیت المال ته باید توجه ورکړو بیت المال باید ضایع نه کړو باید اسبابو خواهشاتو ته توجه ورنه کړو. د دې سفر په لړ کې یاد تللي پلاوي د برېښنا له بندونو څخه هم لیدنه وکړه. د خپل وران کور مسکن